دا په بلخ ولایت کې عمومي ترمینل دی چې کابل او نورو ولایتونو ته ټول غټ او واړه موټر له همدې ځای څخه ځي. واقعا چې یو د بهترینو ترمینلونو څخه دی چې په افغانستان کې جوړ شوی دی، ځکه چې تر ډیره حده پورې د خلکو ضرورتونه په نظر کې نیول شوي دي. په داخل کې تشنابونه، د اوداسه ځای، مسجد او د انتظار دپاره ښې پرېمانه چوکۍ نصب شوي دي. نو ورځو هغه داخل یې هم ګورو. دا هم د ترمینل داخلي برخه ده چې د خلکو د انتظار دپاره ښې منظمې چوکۍ شته دي او ډیره پراخه ساحه ده. د خواته مسجد دی او وړاندې د ښځینهو او نارینهو دپاره تشنابونه او د اودسو ځایونه دي. برسېره خواته هم د دې ترمینل ترانسپورتي دفتر دی او هغلته د موټروانانو یا ډریورانو دپاره اتاقونه شته دي. د مزار دغه ترمینل غټو او وړو موټرو دپاره جوړ شوی دی. وړاندې د تیلو پمپ هم موجود دی چې هغه هم د همدې ترمینل مربوط راځي. نو یعنې دلته د خلکو دپاره تقریبا تر ډیره حده پورې ټول امکانات برابر شوي دي.